تاسو ته پته شته چې د ځمکې او د سپوږمۍ په منځ کې څومره فاصله ده؟ که درته نه وي پته نو دا په یاد وساتئ چې د ځمکې او د سپوږمۍ په منځ کې چې کومه فاصله ده دا 3,84,400 کیلومتره ده. The distance between moon and earth is 3,84,400 کیلومتر. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې د ځمکې او د سپوږمۍ په منځ کې چې کومه فاصله ده دا 3,84,400 کیلومتره ده. The distance between earth and moon is 3,84,400 kilometer. The 4,000 essential English word شپږم چپټر او شپږم نمبر لفظ. د دې مخکې چې کوم 15 الفاظ دي هغه موږ په 13 ویډیو کې په تفصیل سره ایکسپلین کړی دي. که چېرته تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی نو بیا لاړ شئ د دې نه مخکې هغه وګورئ او بیا دا وګورئ. نن په دې ویډیو کې به هم موږ 15 الفاظ زده کوو او د سره سره موږ داسې جملې زده کوو چې هغه زموږ په روزمره کنورسیشن کې ډېرې زیاتې په کار راتلی شي چې د هغې په وجه باندې ستاسو انګلیش ډېر های لیول ته تللی شي. زموږ د کور او د بازار په منځ کې فاصله 10 کیلومتره ده. مطلب بازار زموږ د کور نه 10 کیلومتره لرې دی. The distance between our house and market is 10 kilometer. The distance between our house and market is 10 kilometer. مطلب د بازار او زموږ د کور په منځ کې چې کومه فاصله ده دا 10 کیلومتره ده. between مطلب دی منځ کې، مطلب د کور او د بازار په منځ کې، د سپوږمۍ او د ځمکې په منځ کې. distance د distance مطلب دی فاصله. څنګه چې هغوی میچ وبایلو نو بس وتښتېدل. as they lost the match they escaped. as they lost the match they escaped. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې څنګه هغوی میچ وبایلو بس وتښتېدل. as they lost the match څنګه چې هغوی میچ وبایلو they escaped هغوی وتښتېدل. escape escape هم د 4000 essential English word کتاب نه راغستل شوی تقریبا دا 9 نمبر لفظ دی او د دې مطلب دی تښتېدل، غلط تښتېدل یا که هر څوک وي. څنګه چې موږ په پښتو کې وایو وتښتېدو نو د دې لپاره د انګلیش دغه لفظ استعمالیږي escape. escape دا فرست فارم دی او سیکنډ فارم یې دی escaped. څنګه چې تاسو په دې سنټینس کې ولیدل. فار ایگزامپل غل د جیل نه وتښتېدو. The thief escaped from jail. The thief escaped from jail. غل د جیل نه وتښتېدو. خو دا هم په یاد وساتئ په دغه سنټینس کې as they lost the match څنګه چې هغوی میچ وبایلو په دې کې چې تاسو ته as ښکاري as دا ډېر زیات مفید دی، ستاسو ډېر زیات په کارېدلی شي. د دې مطلب دی څنګه چې لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو څنګه چې دا کار وشو دا بل کار داسې وشو. فار ایگزامپل که زه چېرته ووایم as they arrived صحیح مطلب دی؟ مطلب یې دا دی څنګه چې هغوی راغلل. as they arrived څنګه چې هغوی راورسېدل. as my father arrived څنګه چې زما پلار راورسېدو. as he told me څنګه چې هغې ما ته وویل. امید کوم چې تاسو به پرې مکمل پوه شوي یاستئ. یاره فی الحال زه ډېرو مسلو سره مخ یم، ډېرو مصیبتونو سره مخ یم. currently I'm facing lots of problem. currently I'm facing a lots of problems. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې فی الحال زه ډېرو مسلو سره مخ یم، ډېرو مصیبتونو سره مخ یم. currently دا موږ په ډېر ویډیوګانو کې د دې وضاحت کړی. د دې مطلب دی فی الحال. I am facing زه فیس کوم یعنی زه مخ یم. lots of problem ډېر زیات مصیبتونه. مطلب یې دا دی چې فی الحال زه ډېرو مصیبتونو سره مخ یم. face 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 ویل کېږي مخ ته. خو که چېرته یو کس داسې ووایي I am facing the problem نو مطلب یې دا دی چې زه مصیبتونو سره یا مسلو سره مخ یم. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو یاره زه ډېر مصیبتونو سره مخ شوی یم، ډېرو مصیبتونو سره مسلو سره مخ یم. نو د دې لپاره بیا د انګلیش همدغه لفظ استعمالیږي face. face صرف مخ ته ویل کېږي، خو که چېرته بیا داسې وویل شي لکه څنګه چې ما تاسو ته په ایګزامپلز کې وویو بیا د دې مطلب لږ بدل راځي. یاره کېدای شي چې موږ یو غټې مسلې سره یو غټ مصیبت سره مخ شو
We may face a big problem. We may face a big problem. مطلب دا دی چې یاره کیدای شي چې موږ یو غټې مسلې سره یو غټ مصیبت سره مخ شو. دا د هر مسلمان فرض دی چې پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم د هغې پیروي وکړي. هغه چې څه ویلي په هغې باندې عمل وکړي. This is the duty of every Muslim to follow the holy prophet Muhammad صلی الله علیه وسلم. This is the duty. مطلب سره مطلب دا دی چې دا فرض دی. Of every Muslim د هر مسلمان. To follow. F-O-L-L-O-W. Follow. دا هم د 4000 essential English word تقریبا 8 نمبر لفظ دی او د دې مطلب دی چا پسې تلل. We should follow the holy prophet peace be upon him. مطلب دا دی چې موږ ته پکار چې موږ پیغمبر علیه السلام پسې لاړ شو. مطلب هغه مبارک چې کوم کارونه کړي موږ ته پکار چې هغه وکړو. هغه چې څه نه دي کړي موږ ته پکار چې هغه ونه کړو. نو د فالو مطلب دی چا پسې تلل. او دا یاد وساتئ د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم نوم سره PBUH دا به تاسو په کتابونو کې هم کتلی وي او دا ورسره خامخا راځي. خو د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی peace be upon him. مطلب څنګه چې موږ وایو صلی الله علیه وسلم په انګلش کې ویل کېږي peace be upon him او د PBUH هم دغه مطلب دی. یاره زه ډېر ویرېدم. I got frightened too much. I got frightened too much. مطلب سره مطلب دا دی چې زه ډېر زیات ویرېدم. fright تقریبا 9 نمبر لفظ. fright F-R-I-G-H-T fright مطلب دی یریدل. په هغه بل چپټر کې موږ د همدې په شان یو بل لفظ ډسکس کړی و. هغه afraid. د afraid مطلب هم دی یریدل. د fright مطلب هم دا دی یریدل. You frightened me. تا زه ویرولم. You frightened me. تا زه ویرولم. Don't scare the children. یا do not scare the children. مطلب دا دی چې واړه مه یراوه. نو د scare مطلب هم دا دی یریدل. د fright مطلب هم دی یریدل. د afraid مطلب هم دغه دی یریدل. آیا تاسو دا غواړئ چې په ډیر کم وخت کې خپل انګلیش یو های لیول ته بوځئ؟ په ډیر کم وخت کې خپل انګلیش سټرانګ پلس امپروو کړئ؟ که چېرته تاسو واقعي دا غواړئ نو بیا هم دا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې یوټیوب یو ډیر زیات غټ پلیټفارم دی. بیا موږ پسې کله ګرځئ او کله چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو چې بیا کله هم موږ یو نوی ویډیو اپلوډ کوو که هغه د ګرامر باره کې وي، د ټینس باره کې وي، د 4000 essential English word باره کې وي یا یو داسې ویډیو وي نو د ټولو نه مخکې نوټیفیکیشن به تاسو په سکرین باندې میلاویږي او تاسو به کولی شئ چې د دغه ویډیو نه فایده واخلئ او خپل انګلیش لږ نه بلکې ډیر امپروو کړئ ځکه چې زموږ د چینل میشن او انټینشن مقصد صرف او صرف د هغو خلکو مدد کول دي څوک چې غواړي چې انګلیش زده کړي هغه هم په خپله او په خپل کور کې. او بله دا که ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم وي څنګه چې درته زه بار بار وایم په هره ویډیو کې وایم نو تاسو بالکل په کمنټ سیکشن کې خپل سوال خپل رای پرې غوښتلی شئ او زه به خپل پوره کوشش کوم چې تاسو د سوال یو بهترین جواب میلاو شي یا ستاسو په ذهن کې څه قسمه آیډیا وي چې په هغې باندې د مونږ ویډیو جوړه کړو نو دا هم تاسو مونږ ته بالکل ویلی شئ ځکه چې دا ستاسو خپل چینل دی. کله هم چې تاسو ستاسو ملګری د یو خبرې ووایي فار ایگزامپل داسې درته ووایي چې څه به کوو دې هوټل ته به ځو هغې ته به ځو دلته روټۍ خورو که هلته یې خورو دا راواخلو هغه راوالو دلته ځو هلته ځو وغیره داسې څه پوښتنه هم درنه وکړي چې ستا څه خوښه ده نو په دغه ټایم کې که ورته ته داسې ویل غواړئ چې بس ستا څه مرضي وي ستا چې څه فیصله وي هغه زما هم ده مطلب که هلته روټۍ خورئ که هلته خورئ که دا رالی که هغه رالی زما در سره بالکل خوښه ده. که چېرته تاسو غواړئ چې دغه ویډیو وګورئ او د دې نه فایده واخلئ پرې کې چې څه هم دي هغه زده کړئ نو بیا صرف او صرف کمنټ سیکشن ته لاندې لاړ شئ په هغې کې به تاسو سره د ډایرکټ لینک میلاو شي او په لومبي کمنټ کې به هم تاسو ته میلاویږي نو که تاسو چېرته لومبي کمنټ ته لاړ شئ یا په ډسکرپشن ته لاړ شئ هغې کې به تاسو سره د ویډیو لینک میلاو شي او تاسو به ډایرکټ د ویډیو ته بوځئ. او بله دا صرف دا یو ویډیو نه ده زموږ چینل د داسې ډېرو ویډیوګانو نه ډک دی که چېرته تاسو غواړئ چې خپل انګلیش امپروو کړئ نو بیا تاسو زموږ د دغه شانتي ویډیوز نه ډېره فایده اخیستلی شئ. مننه.
امید کوم چې نن به هم موږ ستاسو ټیم نوی ځای کړی تاسو به خامخا څه زده کړي وي see you there next time with another and spectacular lesson until take care and goodbye